استرالیا 14,000 نوي افغان کډوالو منلو په اړه مهم خبر اعلان کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. استرالیا فدرالي حکومت اعلان وکړ په راتلونکو 4 کلونو کې به 14,500 نور افغان کډوال ومني. له دې سره به په 4 کلونو کې د استرالیا له لوري د منل کېدونکو افغانانو شمیر شاوخوا 2 برابره شي. د استرالیایي رسنیو د راپور له مخې د استرالیا حکومت هر کال 14,950 کډوال مني، خو د اضافي افغان کډوالو د منلو له کبله به تر 2025 او 2026 پورې استرالیا د کال 18,815 کډوال ومني. دا له 2015 کال راوروسته چې د استرالیا صدراعظم توني ایب په 2 کلونو کې 12,000 سوري او عراقي کډوال ومنل. د استرالیا د بشري چارو په پروګرام کې تر ټولو ستر ګام دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.